السلام علیکم زمریانو په خیر راغلی درس ته مو ډېر وخت پس په ډېرې بښنې سره راځو کوشش مې کولو چې کوم مهم درسونه زموږ پاتې دي په هغه کې زه تاسو دپاره یو جالبه لیکچرز برابر کړم هغه ډېر زیات مزیدار واوسي په دې خاطر مو درسونه سره لیټ شول لومړی غوښتنه مې له تاسو څخه دا ده چې تاسو باید زمریان اوسئ نه ګیدړان د زمري اوسېدلو مطلب دا ده که تا ته چا وویل چې ما ورته وویل چې موږ به داسې ځان جوړوو چې موږ ته څوک وایي چې زما ویب ډیولپر پکار ده فرنټ اینډ ډیولپر مې پکار ځکه موږ فرنټ اینډ کې یو که نه ته ورته وایې چې حاضر جناب ګوته ورته اوچته کړي چې دا ته زه یم حاضر یم سید ورور ته باید دا شانتې اوسي ته باید په نوټ باندې نه یې چې ما سره نوټ نشته زه په دې دنیا په دې ګوټ کې یم زه دنیا په هغه سر کې یم چې ته هر چېرته اوسې ته بند را نشي ولې را نشي دا وړه ټکنالوژي د انټرنیټ د دې سره ته باید ځان عادت کړي په دې خاطر ما غوښتل چې همیشه دپاره زه تاسو ته درس له دې ویب سایټ نه درکړم چې W3 Schools ده W3 Schools کې چې شی دي زموږ سره اول موږ HTML ویلې بیا موږ CSS ویل JavaScript SQL شانتې روان دي دا سیستم به صحیح ده PHP بیا موږ وایو JavaScript وایو بیا PHP وایو صحیح ده خو بیا موږ JavaScript بیا ډایرکټ بوټسټریپ وایو صحیح خو زما کوشش دا ده چې زه تاسو ته له دې نه درس درکړم ځکه دې کې نوټس هر څه موجود دي او پراته دي تاسو ته مشکل نه جوړېږي اني ټایم تاسو کولی شئ په هر ځای کې اکسس کړئ نوټس پکې شته هر څه پکې موجود دي ښه په اسانه ساده طریقې سره اګزامپل سره پکې هر سال شوي ته په اسانۍ پوهېږې صرف دومره څوک اوسئ چې تا رهنمایي کړي صحیح ده نو ته به څه کوې ته به له ځان زمری جوړی ګیدړ به نه جوړی له ځانه ته باید زمری واوسئ چې هر ځای کې تا ته ضرورت شو ته ووایې چې به زه حاضر یم نوټس دا ده ورته یې واخله د نه هېرېږي نه بل څه مشکل نه جوړېږي هېڅ مشکل هم نشته ده سره هر څه موجود دي بس ته صرف یو کمپیوټر ولري ستا کار شوی ده صحیح که ته سبا کار کوې که ته پروجیکټ کوې که ته هر څه کوې تا ضرورت پیښې ده W3 School سرچ کړه ډایرکټ W3 School مه سرچ کړه خپل مشکل یې سرچ کړه درسته غونډې لیست راځي کوم ځای کې مشکل کوئ ته باید هلته دې مشکل حل کړي زه به تاسو داسې جوړوم چې کوم قسم پروجیکټ تاسو نه څوک وغواړي باید ته په هغه یو منټ کې سرچ کړي په ګوګل باندې هغه بوټ راوباسي او تی حل ورته برابر کړي او خپله یې جوړ کړي صحیح ده دا شانتې به تاسو ځان جوړوئ نو از اوس موږ نن موږ ټرانسفورمز وایو صحیح ده او ټرانسفورم کې چې شی وایو موږ 2D ټرانسفورم وایو یو 3D ټرانسفورم ده بل 2D ټرانسفورم ده صحیح تاسو پوه شئ 2D ټرانسفورم څنګه ده او 3D ټرانسفورم څنګه ده نو فلحال تاسو زده کړئ 2D two dimensional چې کوم ورته په x او y باندې چې کوم چلیږي x او y صحیح ده 3D به x y z درې سایډ راځي درې بودی ورته وایي لکه څنګه ما په خیال باندې په پښتو کې نو موږ راځو ټرانسفورم خپل څه ته ویل کېږي ټرانسفورم کله چې ته غواړې یو الیمنټ ته د یو تاسو سره یو الیمنټ د یو ډیپ ده او یا پر مثال یو ایمیج اوسي یا بل څه اوسي خو یو خبره تاسو یادوئ چې دا په شی باندې کار کوي دا په بلاک لیول باندې به کار کوي یا په انلاین بلاک باندې دا الیمنټس موږ څنګه جوړو ادي خبره ده چې تاسو صرف ډسپلی بلاک ډسپلی انلاین بلاک دا شانتي به کوي انلاین بلاک چې یو شی ته ویډ او هایټ ورکې هغه انلاین بلاک کې اخله یو شی ته پیډینګ ورکې هغه ته انلاین بلاک کې اخله صحیح ده کنه نو بس دغه طریقې سره تاسو کولای شئ دا ورته اول انلاین بلاک کوئ او که انلاین بلاک یا بلاک ول اخوا سیم په باندې کار کوي نو 3D ټرانسفورم د څه لپاره کیږي تاسو غواړئ یو الیمنټ ته حرکت ورکړئ روټیټ هغه تاو کړئ سکیل هغه کې غټوالی او کموالی راولئ اندازه کې سکیو هغه څنګه شي کله چې موږ هغه ته هوور کو ور باندې یا پر مثال زموږ ویب سایټ اوپن کیږي په هغه باندې شی اوسي یو شانتي حرکت کش کاږلی شي نو دغه شانتي حرکت او دغه لپاره موږ څه وایو 2D ټرانسفورم وایو صحیح ده کنه اوس حرکت ورکو روټیشن ورکو یا سکیلز کو زه تاسو ته ویب سایټ خیم د دې لپاره دخلته کې ما یو ویب سایټ برابر کړی تاسو دا وګورئ دا ویب سایټ وګورئ چې څنګه اوپن کړم ما ګور ګوتې نه دی وروړي په خپله باندې دا ګور دا تصویر څنګه کوي حرکت کوي ځي راځي ګور زه بیخي کارسر هم نه وتړم دا په خپله باندې حرکت کوي ولې کوي په دې باندې دوی الریډي هغه انیمیشن هغه حرکت ټرانزیشن چې شي چې هغه دې په اپلای کړی ده نو دې وجه نه دا هغه حرکت کوي خپله باندې روان ده زه سخت راځم کله چې زه هوور دې زه په دې هغه باندې هوور کوم په دې یو ډیپ باندې یو پکچر باندې ګورم ته مخکې راځي دلته پیریان نه دي ناست شاته چې کړی کوډ یې کړی یو دوه لاینه کوډ یې کړی بس نور چې وګوره ای ته وایې دلته پیریان نه دي وروره دلته کې چې دی دوه لاینه کوډ پروت ده زه پیریانو کې سم ډېره ګرمه روانه پیریان نشته دلته کې ګوته پر حرکت کوي خیال ته ورته خوځېږي اولو صحیح ده که نه دلته نه زلزله ده نه بل مشکل شته چې کړی دي صرف تاسو غوندې یو انسان دی یو دوه لاینه کوډ کړی دي یو سټایل یې ورکړی ساده سټایل یې ورکړی صرف څه کوي د خپل ځای نه حرکت کوي نو فلحال خو موږ داسې پل هغه چې کوم شیزونه دوی پې اپلای کړي هغه ټول موږ نه وایو صرف موږ 2D ټرانسفورم وایو 2D ټرانسفورم د حرکت دپاره یو پکچر د روټیټ کولو دپاره د یو پکچر چې کله زه هم راکړم ګوره غټېږي خیال ته ورته ګوره غټېږي نه غټ شي او وړوکی کېږي نو دغه شانتې د دې دپاره موږ څه کوو 2D ټرانسفورم وایو
اوس باندې کار کوي په ایکس او وای باندې دا کار کوي په ایکس او وای یا دوه دي دا په دوه طریقو باندې دا کار کوي خیال هم ورته نو دې ته پر چې کېږي دا 2D ټرانسفارم ده. اوس په حال موږ راشو چې زمونږ وخت ضایع نشي زه خپل پروجیکټ راځم دلته کې اول به زه ریکارډ وګورم ماشاءالله روان ده دې ځکه راځم ما سره الریډي دا د دې ځکه کوډ شته نو زه کوډ نه کوم ساده دی یو ډیب راخلم دلته به راشم یو فایل به جوړ کړم فایل به جوړ کړو پر مثال د څه دپاره و ټرانسفارم دپاره خو 2D ټرانسفارم ده ښه ټرانسفارم ده ډاټ ته به زه څه کوم HTML به کوم ټرانسفارم یا HTML او بل به زه یو فایل جوړ کړم CSS هغه به زه چې کوم هغه به هم ټرانسفارم کوم خو چې به اوسي دا باید ما سره CSS اوسي ایکستنشن به باید CSS وي دا دوه فایل ما جوړ کړل په هغه پروجیکټ کې اوس به راشم دې ټرانسفارم ته او دې کې به زه یو دانه کوډ وکړم دی کوډ مې وکړل دا او دې سره به دا بل فایل لینک کولو طریقه مې درته ښودلې وه دلته کې راشه ټایټل ورکړه ټایټل زموږ سره چې ده ګوره زړه مه تنګوئ ښه مهم درس ته په درد ته خوړل کېږي او ډېر زیات امپورټنټ ده زده به یې کوئ یو خوندور اسایمنټ به پکې ترسره کوئ یو ښه خوندور ډیزاین به پکې وکړئ ځکه ډېر وخت کېږي تاسو ډیزاین هم نه کړی نو اوس به تاسو یو ډیزاین ترسره کړئ راځو لینک ته لینک به کوم ورسره transform dot html css خلو کې چې غلط شوی نه اوسي بیخي صحیح ده ښه دا شو لینک کول دا مثلا کړلو لینک مې کړلو اوس راځم لمدې HTML کوډ نه زه داسې کوم چې یو دانه بکس راخلم فرض کړه دا ډیپ به راواخلم بکس ډیپ دا به راواخلم د HTML فایل کې به واچو دې کې په باډي کې او بیا به موږ څه وکړو د دې CSS کوډ به هم راواخلو او CSS کوډ به شاید دې کې الریډي شوی مین بکس و که نه مین بکس ایمیج دا ده مین بکس دی دا به دې نه زه راواخلم په دې باندې تاسو پوهېږئ دا ټول شیزونه موږ ویلي ښه دې ته مو ورخطا کېږي دا ټول خبرې موږ کړي دي کله ګوره چې موږ پرې هو ورکوو بیا ګوره ټرانسفارم پرې اپلای کوو ښه دوه طریقو سره کېږي زه درته ښیم څو طریقو سره کېږي په دوو طریقو سره کېږي یو خو دا ده چې کله موږ او کله موږ چې دا څوک زموږ ویب سایټ ته راځي باید دا خپل انیمیشن یو حرکت وکړي او کله موږ چې دې باندې هوور کوو هغه ټایم کې غواړي چې هر کله ته غواړې هغه شانتي کېدلی شي څنګه کېږي اول به راشو موږ به خپل فایل وګورو که تاسو خوښ دا نور دوه فایلونه به زه نور بند کړم کوم به بند کړم دا به هم بند کړم او دا بل به هم زه بند کړم چې دا فایلونه ما بند کړل موږ سره دا خپل دوه فایل د HTML فاز شول زموږ کار په دې کې ده تاسو به HTML ته راشئ دا به اوپن کوي او دا خو غټ ده سایز یې غټ ده نو اوس به دې سایز موږ ورته وړوکی کړو سایز له کوم ځای نه وړوکی کېږي له دې ځای سایز وړوکی کېږي ټرانسفارم مین بکس ته به زه ویډ ورکړم ویډ به ورته ورکړو څومره 500 پکسله او بل به زه دې ته مارجن ورکړم مارجن په دې خاطر چې مابین ته راشي ده مارجن به څومره ورکړم 90 پکسل 80 غواړئ 90 غواړئ 50 غواړئ چې هر څومره غواړئ ټاپ او بټم نه او لیفټ رایټ نه دې څنګه شي دا دې آټو شي دا دې آټو شي چې کله دا موږ آټو کوو اوس راځو دلته کې ګورو ولې نه شولو ویډ مین بکس ته دا شولو خدای دې وکړي چې موږ سره ټرانسفارم سپیلنګ موږ دلته کې لینک مو غلط کړی ده خیال هم ده ورته دا ټرانسفارم ما لیکلی او دا ټرانسفارم ده داسې کوم اوس به وګورو چې چی کېږي اوس به وګورو چې چی کوي او دلته شاید جوړ شو چې شی جوړ شو بس کیسه زموږ سره جوړه ده اوس وایم ګل د کې راځم د خپله شی کوي یو دانه حرکت کوي ولې کوي ځکه چې زه په دې باندې کله هور کوم وردا حرکت کوي دلته کې الریډي ما شی کړي دي تاسو خپله ساده یو ډیب ځان ته واخلئ هر څه چې کوي دا داسې اوس ورخطا نه شي دا څنګه چله دا کوډ موډ تاسو په دې شي سره هم کار نه ساده ډیب واخلئ په هغې اپلای کوئ یو بټن راواخلئ چې هر څه راخلئ دا ټول زما نه تاسو ښه یاد دي ګوره دلته کې موږ ټرانسفارم کړی دا او بیا ټرانسلیټ بیا -20 پکسلز موږ ورته ورکړی دا نو زه داسې کار کوم چې دا بیخي زه ورنه ختموم داسې کار کوم چې همدا راخلم موږ وایو چې کله موږ په دې باندې هوور کوو که نه کله چې دې باندې هوور کېدلو نو بیا دا شانتې کار وکړي خو زه به داسې کار وکړم دلته کې به یو بل ډیب هم واخلم د دې نه بره پورته ډیب اخلم ډیب کې دننه پاراګراف اخلم او فارما مې واخیستلو فارما نه پاراګراف او که زه لیکل کوم الټ زیډ سره به دا سیټ کړو لیکل مې چې وکړل همدا ډیپ ته به زه نوم ورکړم چې کلاس به ورکړو کلاس به ورته ولیکو چې ډیپ 1 دا مو شو دا به شم دې ځای ته او دلته کې به موږ اوس
د دې دپاره لږ څه کوډ وکړو. کوډ به یې لاندې وکړم له دې نه هم ډاټ ډیو 1 ایزي ده، ډېر زیات اسانه ده. کمپیوز کوئ مزه ډېر زیات سمپل دي دا شیان، بیخي سمپل دي، بیخي هېڅ کمپیوژن ته ضرورت نشته. هلته هر څه پراته دي. ښه دلته به زه ویډ ورکړم، ویډ مو کوښښ اسمونه به یې کړم. غلطي مې وکړله چې باید ما د هغه نه لاندې راوستی، خو زه خیر دا به زه کړمه 200 پکسله او همدارنګه به زه څه وکړم، دلته به داسې وکړم چې هماغه مارجن به ورته ورکړم چې دا مابین ته شي 20 پکسله واوسي او اټو دې وي. کلر به ورته ورکړو، بیکګراوند کلر تور دې وي بیخي، نه تور 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 نه نو څنګه اورینجرډ یلو یا اورینج، د اورینجرډ به واخلم او د لیکلو کلر به څنګه کم ورته، دا به ورته وایټ کم. صحیح ده او بس دا شی جوړ شو. اوس به راشو دلته کې به ګورو. دا ما ډیپ واخیستلو، خیر دا زما سره ډیپ شو، دا ډیپ شو او دې باندې اوس ګوره ما هېڅ هم نه دي افلای کړي. لومړی به زه داسې کار وکړم، دا خو هسې بلاک ده. اوس به زه راشم په دې کې اوس موږ سره لومړی خبره، لومړی پراپرټي هغه چې ده، ګوره دا ډیپ مې اخیستی، ساده ډیپ مې واخیستل. وګوره لیکل هر څه پکې ښکاري. داسې به وکړم چې ته به زه لږ به یې نور هم درته ډیزاین کړم، توکل په خدای. ویټ به یې نور هم غټ کړو، 500 شماره څه به یاد ساتي. او فیډینګ 20 پکسل. خو دا لیکلی مو شو، دا مو شو، نه زیات شو زیات شو زیات شو زیات شو زیات شو زیات شو. ډېرو لیوني خوشحالۍ، موږ اوس لیوني نه یو. ښه بس صرف تاسو ته ښکاره شي زما مطلب او هدف دا ده. اوس راځم څه کوم دې ځای کې، په دې ځای کې اوس اول موږ راځو خبره دې ځای کې کوو. ښه تاسو نوټ ښیم. اول زموږ سره 2D ټرانسفورم د موومنټ روټیټ کولو لپاره، حرکت ورکولو لپاره، سکیل دپاره، سکیل مطلب اندازه زیاتول، او سکیو دپاره دا استعمالیږي. اول راځو موږ دې کې چې وایو ټرانسفورم وایو. ټرانسفورم کې موږ اول 2D ټرانسفورم وایو. په دې کې چې د ټرانسفورم پراپرټیانې دي، په ټرانسفورم پراپرټي کې موږ د دې ویلیوګانې کوم دي، کوم فنکشن چې دي هغه موږ سره ټرانسلیټ وایو، روټیټ وایو، سکیل وایو. سکیل کې بیا دوه ویلیوګانې موږ ورکولی شو، سکیل ایکس، سکیل وای کولی شو، یا صرف سکیل ورته ورکړو. سکیو مطلب دا چې د دې سکیو کول کش کول دي په وای سایډ باندې یا په ایکس سایډ باندې. او میټرکس کې موږ څو ویلیوګانې مختلفې دا کومې ویلیوګانې چې ټولې ورته ورکولی شو. اول موږ ټرانسلیټ ته راځو. ټرانسلیټ څه کار کوي؟ ټرانسلیټ په واسطه باندې موږ ډیپ ته کله چې حرکت ورکوو، غواړو له خپل ځینه ورته موومنټ ورکړم. یو ډیپ زما سره موجود ده، زه غواړم چې هغه ته حرکت ورکړم له خپل ځینه. اوس طریقې سره موږ کولی شو دا رقم ته به تاسو پراپرټي واخلئ، ټرانسفورم کې بیا ټرانسلیټ فنکشن واخلئ. فنکشن کې به دوه پارامتر چې یو د ایکس دپاره او بل به د وای دپاره ورته څه کوي، ورته ورکوي او اندازه ورته ورکوي چې څومره موومنټ ورکوي، هغومره موومنټ به دا څه کوي، اخلي به. خلاص ساده ورته ساده. ټرانسفورم د ټرانسلیټ فنکشن موږ هغه اخلو. ټرانسفورم کې دوه پارامتر ورته اپلای کوو، یو چې د ایکس باندې او بل په وای باندې. بس خلاص. ټرانسلیټ مطلب چې د حرکت ورکول، خپل ځینه حرکت ورکول چې دا باید څومره حرکت وکړي. ګوره زه به اوس راسم دې کې به داسې وکړم چې ټرانسفورم به ورته ولیکم. دا به زه ټرانسفورم کړم. چې کله مې ټرانسفورم کو، ګوره چې کوي تا ته ضرورت هم نشته، به دې کې د ټول راځي ټرانسلیټ فنکشن زموږ سره چې ده ټرانسلیټ. ګوره ټرانسلیټ ویلیوګانې ورته ورکوي. یو د ایکس دپاره فرض کړه زه ورته ورکوم چې د هغوی په اندازه به ورکوي 50 پکسله، کاما 100 پکسله، 100 پکسله. خلاص. اوس زه کله راشم دلته کې او زه خپل دې ډیپ ته راځم، زه ګوره څنګه چې زه دا پرې کوم، ګوره حرکت یې الریډي کړی ده، خپل ځای چې کړی ده حرکت یې کړی ده. نو دا خو دې ځکه نه په کار کېږي. دا ولې نه په کار کېږي؟ ځکه چې زه به داسې وکړم چې دا به زه هو ورته چینج کړم. چې به چینج کړم، زه به دا هو ورته چینج کړم. چې کله زه دې باندې هوور کوم په دې ډیپ 1 باندې، نو بیا دې ما سره دا شانتې کار کوي. اوس دې نه کوي. نو زه به اوس راشم دلته کې، زه به ورته وایم چې ډاټ ډیپ 1 باندې چې زه کله هوور کوم، مطلب زه دې ته کرسر راوړم، نو ته څه کوه په دې باندې، دې ته ته یو دانه ټرانسفورم ورکوه. 2D ټرانسفورم د موږ ورته وایو. 2D ټرانسفورم کې موږ اول ټرانسلیټ فنکشن وایو. دا دې نه زه راکټ کوم او دا زه په کوم ځای کې ورته ورکوم، دا زه په دې ځای کې ورکوم. نو بس اوس ما ته نور څه ضرورت نشته. دا سمپل. اوس ګوره د خپل ځای کې چې کله دې باندې حرکت کوم، ورته خپل ځای نه څه کوي، موومنټ کوي. ګوره دومره موومنټ دی وکړو، لکه دا چې څنګه کوي موومنټ کوي. ګوره
څه وکړه موومېنټ یې وکړلو. که زه راشم صرف په ایکس باندې ورته موومېنټ ورکړم ګورئ ټرای کوئ صرف چې په صرف ایکس سایډ باندې موومېنټ کوي او کوي نه کوي. راځو ګورئ ښه ویل ایکس سایډ باندې صرف موومېنټ کوي. خیال دی ورته که تاسو وغواړئ چې صرف په وای سایډ باندې موومېنټ ورکړئ بیا به څه کوئ دلته ورته دا ایکس ورته 0 که ایکس ورته 0 که چې دا دې ورته 0 که بل ورته دا 50 که اوس ګوره دا به په وای سایډ باندې موومېنټ کوي. خیال همدا ورته نو خپلو دماغونه هم کار واخلئ. دا ته به اوس وایې چې دا خو نه وه هلته پکې زه به راشم ګوره دا په دې ځای کې نشته ده دې ځای کې نشته نو دا ته خدای پاک دماغ درکړي که نه دا خو ته پې اپلای کړه که نه وروره ته زمری ګیدړ خو نه یې وکړه ګیدړان داسې کار نه کوي بیا ګیدړان هغه شانې کار کوي پرېږدي زمریان خو دا شی نه پرېږدي. دومره ویلیو زموږ پراپرټي زموږ سره دې ویلیو چې دا هغه فنکشن چې موږ وایو په دې کې هغه زموږ سره روټیټ ده. روټیټ مطلب دا تاول چې کول تاول مطلب دا داسې وکړي چې دا کوم زموږ سره ده زه چې کله په دې باندې فرض مثال یو بټنه یا یو څه واوسي چې کله په دې باندې هور کوم دا داسې تاو د شي نو تاول لپاره موږ څه وایو موږ د تاول لپاره موږ روټیټ وایو څه وایو روټیټ وایو. ها چې کله مې دا روټیټ کولو روټیټ دپاره تاسو کوم ویلوګانې اوس کولی شئ ګوره بیخي د زما زده نه مې د زده که نه زه ولې ما ته ضرورت نشته دا ټول شیان حفظ کوم حافظه کې واچوم بیخي ضرورت نشته دلته شته ما سره وروره دا وګوره تاسو کولی شئ په څه شي باندې به روټیشن ورکوئ په ډیګري باندې څومره ډیګري ته غواړئ دا روټیټ کړي روټیشن همیشه په څه باندې کېږي ډیګري باندې کېږي بل تاسو منفي او مثبت دواړه قسم ته روټیټ ورکولی شئ هم ښي خواته هم چپې خواته. نو زه ورته وایم چې ما ته داسې وکړه ما ته دا روټیټ کړه په څومره ډیګري روټیټ کړه 45 درجې ما ته څه کړه دا ډیګري ډي ای جي ورسره ولیکه چې ډیګري شي 45 درجې ما ته روټیټ کړه چې کله چې په ډیډ باندې هور کوم نو ما ته 45 درجې څه کړه روټیټ کړه او وای واو صحیح ده که نه. بیا زه ورته وایم چې نه 90 درجې مکمل داسې پوره هغه دا باید تاو شي چې پوره یې تاوی ګوره ورته اوس ورته وایي 90 درجې ما ته دا روټیټ کړه نیمه غوندې دا 90 درجې زاویه کې دا تاویږي ګوره ګوره دومره تاو شوی که یو سل اتیا دې ورته ویلي پل به زه وایم را تاو شي دا شی نو چې پل یې راته اول غواړي د شي نو بیا به داسې کار وکړي چې دا به ورته یو سل اتیا کړي پل نو خو دا یوه دایره پوره کوي خیال دی ورته یوه دایره داسې کړله پوره یې کړله. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ دې ته روټیشن ورکړئ بلکې زه ته غواړئ چې فرض مثال په ښي خوا نه په چپه خوا باندې راتاو شه په دې بله خوا باندې راواوړه کومه خوا باندې چې ته واوړې راړې په خوا باندې به دا څنګه چې تا ته اوړي او راوړي. اوس به زه داسې کار کوم چې دا به ورته 10 کړم به ګورم چې دا څومره حرکت کوي د کوږ شکل یې وروړي نو 10 پوینټ پین کې لږ ورته ورکوي ډېر ورته ورکوي هغه تاسو ورته ورکولی شئ. نو دا ول زموږ سره روټیشن اول مې د ټرانسلیټ ویل ټرانسلیټ څه دپاره له خپل ځای نه حرکت ورکول ته غواړې چې یو ډیپ یو ایلیمنټ ته څه وکړي له خپل ځای څخه حرکت ورکړي او دوم روټیشن مطلب ده او روټیټ په دوه ټرانسلیټ په دوه ایکس او وای باندې ول یا په ایکس او یا په وای باندې هم کولی شو چې ورته حرکت ورکړو او دا چې روټیټ مطلب تاول یو ایلیمنټ دی یو څه کوي غواړي چې هغه تاو راتاو شي دې طریقې سره ته کولی شئ چې هغه تاو راتاو کړي تاسو به دا تاو راتاو کوئ دا هم تاویږي ښه څنګه تاویږي همدلته کې راشه دلته کې چې کله راغلم ما ته چې دا موږ هو ورته اړولی ده زه ته چې دا روټیټ کړه ته منفي 20 درجې دې ما ته څه وکړي روټیشن وکړي روټیشن یې ولې ونه کړه ښې وکړل سوي نه کړه زموږ ورسره څه کار ده نه پوهېږم چې دې کې به کوم ځای کې مشکل اوسي. زموږ ته د مین باکس اوس پاته نه لګېږي دا په کوم ځای کې دا کوم سیسټم یې ده ښه خیر مشکل نشته ده دا به خپل کار کوي. موږ راځو خپل درس ته هماغه درس مو دلته کې زه راځم همدا خبره مې ورته وکړله چې موږ څه کوو دې ځای کې دا ته څنګه کولی شو ته موږ روټیشن ورته ورکړو طریقې سره کولی شو چې روټیشن بیا کې ته کار وکړم بیا به راباندې بیخي ناوخته لیکچر به دغه شي سور یار صحیح دی هغه لپاره ته بخښنه کوئ صحیح دی بیخي لیکچر رانه غټېږي او زموږ کار لا ډېر پاتې ده اوس دا 19 منټه شول بیا 10 منټو درس 19 منټو ته لاړلو ټول نو دا اوس ګوره داسې کې څنګه کېږي تاویږي او راتاویږي دا روټیشن شو. دې پسې بل موږ څه وایو بل موږ خبره د څه شي کوو بل موږ خبره د څه شي کوو روټیشن هم وشو منفي او مثبتو کې ورته ورکولی شو او بله خبره زموږ سره د څه شوه د سکیل شوه سکیل مطلب غټول دي د دې ښه
سایز اول وړو کې چې کله هغه سي ور به کوم غټیږي دي او دا ګوره موږ په څه طریقې سره کوو دوه ویلوګان د دوی ور کړی دي یوي دوه ور کړی بلې درې ور کړی دا د ویټ د پاره دا او دا د هایټ د پاره دا مطلب دا چې دوه چنده د دې ویټ کا او درې چنده د دې هایټ کا دوه چنده ویټ کا درې چنده هایټ کا په دې کې ګوره د خپل اندازې نه کم کړای دا دا چې کړی دي زیرو نه راغلی مطلب دا چې کموای زیرو نه څومره ته کموي 0.1 0.2 د څه ورکول دا به تاسو کې ل خپل اندازې نه مدا کمیږي اوس دواړه په ټرای کوو او راځو مونږ کولای شو چې سوکو طریقې سره کولای شي تاسو په دواړه څنګه کوي پر افلای کوي نو را بشم ګوره سکیل ایکس نشته یوازې یو خواته دی غټ شي یا دی وای خواته څنګه شي کم شي دی غټ شي دا تاسو پر افلای کولای شي او ټول دلته په افلای کوو زه به اول راشم د ځکه بس وکم زه به سکیل واخلم سکیل مې واخیست وته یم چې راته غټی کا څنګه غټ کا دوه چندې غټ کا کومې خواته دوه چنده وته درې چندې کراته په وړي درې چنده باید اضافه شي او دبل هایټ څلور چنده باید اضافه شي ګورو چې څه دې کوي کني کوي اوس برا شو دې ته دلته کې وګورو او شي خو به غټ شو نو دا ډیره بده خبر ده ماړه د څه کول خو نه دی په کار سادهګان خو نه یو دا به یو چند کم او دا به دوه چنده کم ډیر زبردست ډیر خوند لري خلم د څونو د کار کول وګوره دواړو خواته کېږي ایکس خواته یو چند شو او وینا ویډ یو چند شو او هایټ دوه چند شو ټیک ده اوس به دې ذکر راشم څه ورته چې د سی وکا چې سره په نظر راته د دې چې کوم ایکس سایډ ته ده کوم سایډ ته ده ایکس سایډ ته چې کوم د صرف ماته ده غټ کا کوم خواته غټ کړه ته ایکس سایډ ته راته غټ کا اس په ته غټ ولیکم اوس به وګورو چې څه کار کوي او کوي نه کوي یوازې په ایکس محور نشان کېږي دا غټیږي خپل اندازې نه ها دلته کا موږ هغه عکس کې بدلې وی دلته کې ګوره ځینې عکس چې موږ کله دغه کو دا غټیږي ویني دواړو خوا باندې دا غټیږي ته بیا دوی ترانزیشن هم ورکړی ښه دا چې سلو راځي ښایسته حرکت څه کوي ترانزیشن واده ده ترانزیشن وایو ښه موږ اوس پورې په چې کیو موږ په ترانسفورم کیو نو ګوره تاسو کې ګوره غټیږي ویني ترانزیشن بیا موږ ته ګوره ډېر لپاره موږ ټایم ټاکو چې څومره ټایم کې دا غټ شي څه حرکت وکړي څه طریقې سره کې سره چې موږ ترانزیشن وایو بیا په تاسو بیخي خوند نه واخله اوس ډایرکټ څنګه کوم هغه شي ترانزیشن کې به دې موږ یو خپل هغه ورکو وخت ورکو چې دومره ټایم کې دا څنګه کېږي او ټیک یو وړو کېږي هغه بیا وایو ان شاء الله چې دا په ایکس محور باندې شول او زه ته مچ نه په وای کا په دې څه کوم چې وای په وړو کې ولیکم چې وړو کې ماخلي کنه دا وړو کې هم اخلي او غټو کې ماخلي مشکل نه ستاسو تاسو سره غټو کې ولیکي وړو کې ولیکي او دوه چنده کې خو په وای باندې د شانتي په وګدو باندې مخې په د سې کېدل په نو باندې راکم ته په وګدو باندې څنګه کېږي خپل اندازې غټيږي او چې ایکس وای نه لیکي په دوه خو باندې څنګه کېږي غټيږي ها دا خبرم چې زمونږ سره خلاص شول بل خبره زمونږ سره د سکیل نه بغیر شي ده سکیل نه بعد موږ سره بل خبره په دې کې چې دا غز موږ سره وای مشول دا مشول وای مشو سکیو ده ښه سکیو ته راځو سکیو په ایکس باندې ډیګري باندې ورکوي او په وای باندې ورته ورکوي دواړو طریقو باندې تاسو کولای شئ چې دا سکیو کوي په ایکس وای باندې څنګه کېږي سکیو کېږي په ایکس وای باندې دا سکیو کېږي او کولای شئ چې په ایکس وای په دواړو باندې څنګه کېږي دا تاسو سکیو کې په هغه باندې کولای شئ او دا شانتي هم کولای شئ کوم څه تاسو سکیو کول غواړئ په ایکس محور باندې یا په وای محور باندې کولای شئ دا سکیو کوي نو سمپل راځو چې دا موږ سوکو زباول د دې فنکشن واخلم سکیو ګوره یو ساده سکیو د زمنګ سره ګوره زه ته من صرف څه وکړه 10 ډیګري ماده دا سکیو کا او دا په ډیګري باندې کېږي ښه په ډیګري باندې دا ورکول کېږي ګوره ته هم د روټیشن وانته د خلک فرق لري او سره ډېر ودل ور سکیو کې کات څون شو خالي دا په ایکس وای دواړو باندې کار شو زه ته من چې نه ایکس ته بیل ویلی ورک او وای ته بیل ویلی ورک دلته 10 کا او دلته څنګه 50 کا ډیګري ویډیوګان ته مو خیال وي ها ویروي بینه کېږي مغایم او وای سم شي ستري جوړ ډیر زیات تاسو ډیر بدخکاری کله تاسو خلک کړي موږ په یو ترس باندې په یو سایډ باندې سي دلته کې موږ بيخي به موډ کړلو کنه غشان چې ډیر مزه به کړو چې لګي کام کو به شاید لګ مزه کچې ته دی وکړه خلند ورته څوک چې راځي ها وای دې کې پیریان دي څنګه چلو एकदम څنګه زسي لاس ورډو ګور ډایرکټ څنګه کېږي یو دللو کله دا تر کوم څنګه شول دا سکیو شول مزدار ده تر کې سره دا سکیو شو خپل براشم چرته بل براشم سکیو چې دا مشولو زه هم چې سکیو کا خو صرف ایکس باندې راته سکیو کا کوم سره باندې سکیو کا صرف
ایکس محور باندې راته سکیو کا چې په ایکس محور باندې څه کېږي دا سکیو کېږي چې موږ ډیپ ته راغورو ورته په ایکس محور باندې صرف څنګه شولو سکیو شو بټن اوسي هر څه اوسي ایمیج اوسي په هر څه باندې تاسو دا اپلای کولی شئ بیا زه ورته وایم چې نه په وای محور باندې راته سکیو کا وګوره بلې خوا ته وړي ټیک شو په اوږده باندې څنګه شولو دا ورته سکیو شولو همدا شانتې موږ بله خبره دی کې چې کوو بل اخري زموږ سره پراپرټي چې پاتې د هغه زموږ سره میټریکس ده میټریکس شارټ هینډ د ټولو راوستلو لپاره که تاسو غواړئ چې دا ټول پکې راوړئ تاسو کولی شئ چې په میټریکس کې دا ټولې ویډیوګانې راوړئ دا هم تاسو ته ضرورت نشته چې یاد کړئ حفظ کړئ داسې کې تیار لیکل شوي دي ګوره زموږ سره چې دي په سکیو کې میټریکس کې ګوره زموږ سره چې دي اول به موږ سکیل ایکس ورکوو بیا سکیو وای ده بیا سکیو ایکس ده بیا د سکیل وای ورکوو بیا موږ هغه چې کوو ټرانسلیټ کوئ ایکس طرف ته او بیا ټرانسلیټ کوو وای طرف ته دغه ویډیوګانې زه سمپل راخلم د میټریکس په خاطر باندې دغه شپږ ویډیوګانې تاسو ورته ورکولی شئ د پارامترز تاسو پاس کولی شئ د دې دننه د تاسو راواخلئ ګوره موومنټ کولی شئ ته روټیټ کې سکیل کې موو کې ټرانسلیټ کې دا په یو هغه کې ته کولی شئ په یو ځل باندې ورته وکړي نو زه سمپل دا راخلم د دې نه فاک کوم او دې کې د ورته فیسټ کوم دا مې کله ګوره فیسټ کړو دا ګوره چې د زموږ سره سکیل ده دا سکیو ایکس ده دا سکیو وای ده بیا دا سکیل وای ده او دا سره دا ټرانسلیټ ایکس ده دا ټرانسلیټ وای ده دې طریقې سره تاسو کولی شئ د ویډیوګانې ورته کم یا زیاتې کوئ په خپله خوښه باندې ورته وټاکئ ورته ټاکلی شئ سمپل مې تاسو پوه کولی په دې خاطر باندې ما لنډ راواخیستلو چې درس مو دغه نه شي او ټول ویډیوګانې موږ څنګه کړلې په یو ځل مو په دې ځای کې پکې اپلای کړلې تاسو پکې کموالی زیاتوالی وکړئ ټرانسلیشن وغیره ورته ورکړئ پر مثال زه ورته وایم چې حرکت دې مو کړي څومره دې وکړي فرض مثال 3 او بل به موږ چې وکړو بس دا به کو سکیل شو اول زموږ سره چې ده سکیل د غټوالی ده بیا سکیو کېدل دي رقم د سکیل بیا دی وای ده او دا شان ټرانسلیشن وای ده ټرانسلیټ ایکس ده ټرانسلیشن ټرانسلیټ ایکس او ټرانسلیټ وای ده نو ټول چې هر څه ستاسو په کار وي هغه ټول پې اپلای کولی شئ د طریقې سره او کار استفاده نه کولی شئ صحیح شو نو دا و زموږ سره د نن ورځې درس 2D ټرانسفورم نور انشاءالله څه پکې نه دي فاتې او لاندې اکسرسایز ده پکې هغه تاسو په خپله هم ترسره کولی شئ سبا به موږ 3D ټرانسفورم وایو 2D ټرانسفورم کې اوس تاسو اسایمنټ دا ده په دې ټولو ویډیوز کې یو دانه به جوړ کړئ تاسو ډیپ تاسو به څو ډیپونه جوړوئ ټرانسلیټ دپاره یو ډیپ روټیشن دپاره بل ډیپ سکیل دپاره بل ډیپ سکیو دپاره بل ډیپ او میټریکس دپاره بل ډیپ تقریبا تاسو به جوړ کړئ یو ډیپ دوه ډیپه درې یو دوه درې څلور پنځه ډیپه به تاسو جوړوئ صحیح ده پنځه ډیپه به تاسو جوړوئ په هر یو باندې به بیل بیل باید اپلای اوسي بیا به ونه یو ریکارډ وکړئ یا به ما ته کوډ عکسونه لیږلی شي پنځو ډیپونو والا مشکل نشته ده فرض که ما دې کې چې کړی دي فرض کړئ تاسو سپوز پر مثال ته کې ما یو ډیپ اخیستی داسې کار وکړئ یو ډیپ دلته واخلئ یو دلته واخلئ یو دلته واخله دوه دلته واخله بل دلته واخله بل دلته واخله نو دغه شان بیل بیل ډیپونه واخله بیا یو ویډیو ترنه کولی شي په دې ته یو ځل هوور وکړه بیا دې بل ته هوور وکړه بیا دې بل ته هوور وکړه په دې ډیپ کې دننه داسې کې هیډر ورکړه هیډینګ ورکړه چې پلانکای داسې کې ما چې کړه سکیل مې کړی دا اپلای کړی مې ده په داسې کې مې سکیو اپلای کړی په داسې کې مې روټیشن اپلای کړی په داسې کې مې دا اپلای کړی داسې کې مې ټیکس اپلای کړی داسې به ډېر خوندور راشي صحیح ده یو نه عکسونه واخله بیل بیل چې کله ورته هوور کوې عکسونه واخله ډایرکټ سکرین شاټ یې کړه چې وکړو پر مثال یو عکسونه واخله بیا که هغه یو وړوکې شان 20 سکنډه 10 سکنډه ویډیو ترېنه وکړه ټولو باندې هوور وکړه ما ته به یې ولیږئ دا شو ستاسو اسایمنټ د نن سبا پورې غواړم که مو په وخت ترسره نه کړلو ګروپ کې به وګورئ چې ګروپ نه مو بېغمه کړم له درس نه مو بېغمه کړم ځکه یوازې ما غوښتل چې زه ارامه واوسم او په ارامه دماغ ارامه فضا کې زه تاسو ته درس لیکچر ریکارډ کړم نه غواړم چې ځان مې ترېنه خلاص کړی وای او ځان ونه خلاص کړم خلاصول ځان دا زموږ مقصد او هدف نه ده دا 2D ټرانسفورم شولو دا پکې مهم ده چې وایو 3D وایو بیا ټرانزیشن انیمیشن وایو شاید د دواړه په یو ورځ کې وایو چې دې نه هم موږ خلاص شولو بس صرف میډیا کویریز پاتې کېږي هغه وایو بس کیسه نور ده موږ سره د CSS ختمه شوې ده دومره کار به زه وایم له اوسه پورې چا په CSS کې نه وي کړی لکه چې موږ تاسو چې څومره وکړلو اسایمنټ مهم ده امپورټنټ ده ترسره کوئ بیا اکثره چې موږ کله پروجیکټس کوو وغیره اوسه پورې خو موږ لا وړکې پروجیکټس باندې کار کړی ده انده کې غټ پروجیکټس کوو کله چې دې نه خلاص شو مکمل بیا چې موږ جاوا سکرپټ وایو بیا خو بیخي به زموږ کیسه د فرنټ اینډ راختمه شوله او جوړه شوله بیا خو چې هر قسم پروجیکټ زه درته وایم تاسو په انټرنیټ ګورئ که هر څه وي باید تاسو هغه جوړ کړئ چې هر قسم ته
یو پروجیکټ راځي تاسو ته هر قسم ته یو ویب سایټ درته وایم تاسو زه ویب سایټ لیست درکوم کې به تاسو نن په خپل خبره خو دا ویب سایټ جوړم دا ویب سایټ جوړم همغه شانتي ویب سایټ به نه غواړم صحیح ده همغه شانتي ویب سایټ به څه کوي جوړوي برابرې به نو دا نن ورځ درس زموږ سره 2D ټرانسفورم خو زده کوي اسایمنټ به کې در سره کوي ان شاء الله راتلونکي درس مو د 3D ټرانسفورم په اړه به